السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په ملک کې د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې نوره تیزی راغلې ده. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 46 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په ملک کې د 2000 نه زیات د کرونا وایرس نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په پېښور کې د کرونا وایرس د خورېدو له کبله په 4 مقاماتو کې مایکرو سمارټ لاک ډاون لګولی شوی دی. په پنجاب کې د کرونا وایرس د خورېدو له کبله د کاروبار په ټایمینګ کې د ردو بدل کولو نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په دې خبره د الله تعالی شکر دی چې د سېنات د چیرمن او ډیپټي چیرمن تعلق د بلوچستان او د پخوانی پاټا سره دی. وزیر اعظم عمران خان د سیور ډرون اتارټي د قیام منظوري ورکړې ده. د سېنات د چیرمن او ډیپټي چیرمن په انتخاب کې د ناکامۍ نه پس د پی ډی ایم قیادت په ټلیفون باندې د رابطو سلسله شروع کړې ده. نیب های کورټ ته د مسلم لیگ نون د مریم نواز د ضمانت د منسوخ کولو درخواست کړی دی. د افغانستان په صوبه هرات کې د موټر د بم په دماکه کې 8 کسان مړه شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. امریکایي صدر جو بایډن د جولای په 4مه نیټه باندې د ملک نه د کرونا وایرس د مکمل خاتمه د جشن مناولو امید ظاهر کړی دی. د سعودي عرب فرمانروا شاه سلمان بن عبدالعزیز په خپل کابینه کې ردو بدل کړی دی. د مارچ په 21مه نیټه باندې 915 قطر والا سیارچا د ځمکې سره نږدې تیریږي. پاکستان کرکټ بورډ د جنوبي افریقې او زیمبابوې د دورې لپاره د خپل سکواډ د نومونو اعلان کړی دی. کرکټر په وادلم د اداکارۍ په میدان کې د قدم کې خودو فیصله کړې ده. پاکستان کرکټ بورډ د شرجیل د فټنس په حواله باندې یو ټرن اخیستی دی. د اتوار په ورځ باندې د ملک په مختلفو علاقو کې د باران د کېدو د امکان پیشنګویي شوې ده. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په ملک کې د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې نوره تیزی راغلې ده. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 46 کسان نور ووژل. دغه رنګې په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2342 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. دغه رنګې په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس د ټولو مریضانو شمیره 4,25,15 ته رسیدلې ده. په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 45,115 ټیسټونه شوي دي.
په پېښور کې د کرونا وایرس د خورېدو له کبله په څلورو ځایونو کې مایکرو سمارټ لاک ډاون لګولی شوی دی. په صوبه پنجاب کې د کرونا وایرس د خورېدو له سببه سیکرټري پرایمري هیلث اینډ سیکنډري هیلث کیر په صوبه کې د نوو پابندو او د کاروبار په وختونو کې د بدلون نوټیفیکیشن جاری کړی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې مونږ په دې خبره باندې د الله تعالی شکر ادا کوو چې مونږ ته دا توفیق راکړ چې مونږ د سېنات چیرمن او ډیپټي چیرمن د بلوچستان او د پخوانی پاټا نه جوړ کړ. بل اړخ ته وزیر اعظم ډرون ټیکنالوژي ته د تقویت ورکولو لپاره د ډرون اتارټي د قائمولو منځوري ورکړې ده. د سېنات د چیرمن او ډیپټي چیرمن په انتخاب کې د ناکامۍ نه پس د پی ډی ایم مشرانو پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پی ډی ایم مرکزی صدر مولانا فضل الرحمن او پخوانی صدر اسف علي زرداری په ټلیفون باندې رابطې کړې دي. د دریوانو مشرانو د سېنات د چیرمن او ډیپټي چیرمن انتخاب په عدالت کې په چیلنج کولو باندې خبرې اترې کړې دي. نائب د مسلم لیگ د مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز د ضمانت د منسوخۍ لپاره په های کورټ کې درخواست ورکړی دی. د افغانستان په صوبه هرات کې په موټر کې د بم دماکه شوې ده چې په نتیجه کې 8 کسان مړه شوي او 18 نور ژوبل شوي دي. امریکایي صدر جو بایډن امکان ظاهر کړی دی چې د جولای په 4مه نیټه به د ملک نه د کرونا وایرس د مکمل خاتمې جشن مناوولی شي. د سعودي عرب فرمانروا شاه سلمان بن عبدالعزیز په خپله کابینه کې ردو بدل کړی دی او د حج وزیر محمد صالح فارغ کړی دی. د ناسا ساینسدانانو ویلي دي چې د مارچ په 21مه نیټه د اتوار په ورځ به 915 قطر والا سیارچه د ځمکې سره نږدې تیریږي. وایي چې د ځمکې او د دې سیارچې د منځه به 20,000 کیلومتره فاصله وي. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. پاکستان کرکټ بورډ د جنوبي افریقې او زامبابوې د دورې لپاره د خپل 22 تنی سکواډ د نومونو اعلان کړی دی. قومي کرکټر په وادالمه د کرکټ نه پس د اداکارۍ په میدان کې د قدم کېښودو فیصله کړې ده. پاکستان کرکټ بورډ د شرجیل د فټنس په لړ کې یو ټرن اخیستی دی او دا فیصله یې کړې ده چې شرجیل به کتلی شي چې دی فټ دی او که نه، ځکه چې د پابندۍ په دوران کې خپل فټنس برقرار نه دی ساتلی. او اوس ګورو د موسم حال. په تیرو 24 غنټو کې د ملک په مختلفو حصو کې د باران د کېدو د امکان پیشنګویي شوې ده. په دې لړ کې د دې خبرې امکان هم ظاهر شوی دی چې د اتوار په ورځ به ټوله ورځ په اسمان باندې ګوري وریځې راخوري. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، دا ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.